قرآن د مینې محبت کتاب دی، قرآن زمونږ د عزت کتاب دی. قرآن د مینې محبت کتاب دی، قرآن زمونږ د عزت کتاب دی. کافر یې ولې نن په اور سیزي، ښه په صلاح ښه په زور سیزي. مسلمان چپ دی چې آخر ولې هم بې درک دی، چې آخر ولې په وړو او وریجو احتجاج کوي، ساجیبه غوندې مزاج کوي. په وړو او وریجو احتجاج کوي، ساجیبه غوندې مزاج کوي. ځینې لګیا دي وایي پلانکې زنده‌باد، ځینې لګیا دي وایي ډینګی زنده‌باد. په بازارونو کې غوبل جوړ وي، ته به حیران وي سم معشر جوړ وي. نن د راوځي چې قرآن سوځي، په رڼا ورځ په سپین جهان سوځي. دی د لګانو نور څه وس نه کېږي، یاره د خدای نه یو خس نه کېږي. ځکه زمونږ د زړه ارمان سیزي، انګریزان وګوره قرآن سیزي. خدای په خپله یوه جټکه ورکه، یا د سیلۍ چپکه ورکه. خدای په خپله یو جټکه ورکه، یا د سیلۍ چپکه ورکه، چې په دې ځمکه کافران ختم شي، دغه خویمخي انګریزان ختم شي. د دې توپونو نه پایده څه ده، د دې بمونو نه پایده څه ده، هر څه پوره دی. قرآن سوځي، زړه پرې د هر یو مسلمان سوځي. خدای چې څوک د قرآن سپکه کوي، یا یې ښکاره یا یې په ورکه کوي، خدای چینجې په مزغو لګیا کړې، هم یې په ښځو او سړو لګیا کړې. خدایه چینجې په مزغو لګیا کړې، هم یې په ښځو او سړو لګیا کړې، چې ورته پته د قرآن ولګي، هم د اسلام او د ایمان ولګي. دوی له الله یوه زلزله ښه ده، ټولو کاپرو له جټکه ښه ده، چې آینده کاپر قرآن نسیزي، داسې سپک داسې وران نسیزي. نشي ته عمر چې در نصر قلم کړي، یا په توره یا خنجر قلم کې. امیر سالار وایي شعر کول بغواړي، امیر سالار وایي شعر کول بغواړي. مسلمانان ټول ویښول بغواړي، مسلمانان ټول ویښول بغواړي، مسلمانان ټول ویښول بغواړي.